د رغنیزو پراختیایي پروژو پلي کولو په برخه کې د یو بل ارزښتمن ګام پورته کول. له کلونو اوږده ځنډ وروسته د قلیزال ولسوالۍ 20 کیلومتره جغلي سړک په اساسي ډول ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه سړک د کندوز ولایت د ټولګټو چارو ریاست له لوري د ولایت مقام او قلیزال ولسوالۍ د ځایي مسؤلینو په ګډه همکارۍ هوار او بیا ورغول شو. د خلکو په د پیشنهادو د مشکلاتو په خاطر نو موږ ولسوالي او مقام ولایت او ریاست په وادي ټولو په مانګۍ باندې یو ټیم جوړ شو چې نن الحمدلله مکمل ترمیم شو او د خلکو مشکلات به تر ډیر حد په دې سړک باندې حل کیږي. جور کردن راه که تقریبا 80% مشکلات مردم رفع میسازه به اینکه چیزی که در غیر موتر رفتار میکنه امو رفتار بالفعل در سرک فعلا که اوارکاری شده در همین کار روان است. په ورته مهال بیا د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي د دې سړک په رغېدو خوښي څرګندوي زیاتوي چې له دې وړاندې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره لاس او گریوان وو. ما مردم سرک ما مردم جور کردن بسیار خوش هستیم. از دولت یک دیگه چه داریم که این سرک یک قیر کنه. ما به در این سرک بسیار مشکل کلان داشتیم، بسیار جنجال کلان بود، بسیار موتر ایسه میده که خراب شو، کرمیل میده کو، ویل میده کو، در بدر بدیم، یک پیره میزنیم، دو پیره میزنیم، یک پیره ما چک گرفتن دانستیم. بعدا یالی شکر الحمدلله یالی دیر قم کی شده ما بسیار شکر میکشیم. د قلیزال ولسوالۍ جغلي سړک د بیا ځلي ترمیم چارې په داسې حال کې بشپړې شوې چې د کندوز ولایت د ټولګټو چارو ریاست چارواکي په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په کچه د 3 نورو رغنیزو پروژو د پیلېدو خبر هم ورکړی.